زه نن شپه غواړم تاسو وهڅوم چې تاسو باید ونه ډار شئ. تاسو شاید د ډار حس ولرئ ولې باید ونه ډار شئ. د ډار د حس لرلو په منځ کې او ډار په منځ کې توپیر شته. تاسو کولی شئ چې وډار شئ او مخ په وړاندې لاړ شئ او ستاسو حلق به وچ وي او ستاسو زړه به درزیږي. تاسو کولی شئ چې ووایئ خدای زما سره ده، هغه هیڅکله ما یوازې نه پرېږدي او زه به ټول هغه کارونه وکړم چې اړتیا وي او زه به ونه ډاره شم. نن شپه د دې په هکله درس درکوم چې خپل ډار سره مخامخ شئ او ازادي لاسته راوړئ. زما په باور دا د حیرانتیا ځای ده چې ډار څنګه له خلکو څخه غلا کوي او هغوی په عذابوي د خلکو په ژوند. زه په دې باور یم چې ډار هغه ناروا روح دی چې شیطان یې کاروي چې د خلکو مخه ونیسي. زه دا تاسو ته هیڅکله نسم ویلی چې مه ډارېږئ، ولې ښوولی سم چې څنګه د ډار په وړاندې ودرېږئ. مه پرېږدئ چې تاسو کنټرول کړئ. هر څومره چې ځان کنټرول کړئ شیطان تاسو لږ ځوروي. ایمان یوازینی شی ده چې ډار کنټرولوي. که موږ باور ولرو خدای نه یې لاسته راوړو، که موږ ډار ولرو موږ ترلاسه کوو له دښمنانو څخه. د ډار څخه ازادي په دې معنا ده چې ډار پرې نه دي موږ کنټرول. موږ شاید د ډار رواني او جسمي اغېزې ووینو، مګر موږ کولی شو د ډېر ډارونکو ګواښونو انکار وکړو. موږ زده کړي چې د خدای اطاعت وکړو، مخ په وړاندې لاړ سو ډار سره. زړورتیا په دې معنا ده چې مخ په وړاندې لاړ سئ له ډار سره. موږ زده کړي چې څنګه وډار سو. دا یو ژوره پوهه ده چې خدای ما ته راکړې ده. شاید 20 کاله وړاندې او یو څو کاله نور ما احساس د ډار کوه، ځان مې ډارنه ګڼله او ما غوښته چې د ډار حس ونه کړم او بیا ما دا زده کړه چې ډار هر کله موږ ته ځان ښکاره کوي. دا یوازینۍ لاره ده چې شیطان د موږ د پرمختګ مخه نیسي او موږ هیڅکله بې ډاره ژوند نه کوو. څومره چې پکې بوخت اوسېږو هموغره موږ کنټرولوي. ځینې به مو له ډېر خطرناکو ډارونو سره ژوند کوئ. خپل ژوند کې عجیب ډارونه، غیر معمولي ډارونه. تاسو شاید داسې ډار ولرئ چې وشرمېږئ نورو ته یې ووایئ. د هغه کسانو چې د فوبیا ډار سره مخامخ دي ډېر دي، پاڼې ډکوي که تاسو غواړئ په هکله ووایئ. څومره چې ډار سره مقابله وکړئ، هغه کارونه چې تاسو باید وکړئ یا هغه کارونه چې تاسو غواړئ وکړئ، مهم نه ده چې ډارېږئ که نه. ضعیفېږي ستاسو په ژوند کې. غواړم نن شپه په دې پوه سئ چې یوازې په دعا نه سئ کولی ډار لرې کړئ. باید په وړاندې ودرېږئ. تاسو باید زده کړئ چې له ډار نه ونه ډار سئ. ډار ډ په دې معنا ده چې غلط شواهد رښتیا ښکاري. تاسو په ده فکر کې غورځئ چې چی راپېښېږي، چې ممکن هېڅ پېښ نه سي، ولې زه په دې عقیده یم چې ځینې شیانو نه به ډارېږئ. ډېر هغه شیان چې موږ ترې ډارېږو هېڅکله نه پېښېږي. که پېښ هم سي ډار ته چې موږ اجازه ورکړئ چې موږ ته عذاب راکړي، هغه به له هر شي نه بدتر وي. زه غواړم تاسې وهڅوم چې له ویرې نه لرې اوسېږئ، ځکه چې ډار او ویره خیښان دي چې ډار ته ختمېږي. او موږ ډېری وخت وایو چې بازار تګ نه ډارېږو، ترافیک کې موټر چلولو څخه ډارېږو. ځینې به مو ډارېږئ چې سبا کور ته لاړ شئ کله چې کنفرانس پای ته ورسېږي. تاسو له مخه پلان لرئ چې شیطان له تاسو څخه تاسو خوشحالي غلا کړي، ځکه چې ستاسو په مغزو کې دا ډار پیدا شوی ده چې کور پلو لاړ شئ. خدای تاسو دلته ناست دی راوستلی چې بېرته تګ نه وډار شئ. هغه راوستلی دی چې بل فکر سره بېرته لاړ شئ، له هغه نه په توپیر سره چې تاسو کور پرېښود. هغه غواړي تاسو کور ته په زړوري واستئ، له ایمان نه ډک، نه له هغه ډارونو سره چې کله تاسو کور پرېښود. نن شپه زه غواړم تاسو ته د 7 مختلفو ډولو ډارونو درس درکړم. ځینې ډارونه به تاسو ته شاید آشنا وي، ولې ځینې به تاسو ته نااشنا وي. ځینې به تاسو ته ځانګړي وي، ولې ځینې به هېڅ نه پېژنئ.
او په هکله به هم فکر نه یې کړی. د لومړي په هکله چې زه غواړم تاسو ته درس درکړم، ډار له ستونزو، محکمې او مصیبتونو نه ده. زه غواړم په دې پیل کړم چې اړتیا نشته چې تاسو ترې وډارسئ، ولې زه پوهېږم چې لاره یې وی. یو ورځ یو نجلۍ ما ته ویله چې زما ملګرې هغه 40 کلنه وه او هغه لومړی ځل لپاره حمله کېده. هغه ډېره ډارېده چې ماشوم وزېږوي او هغې ویلې چې زه ډېره ډارېږم چې ډېر به دردونکی وي، زه به دا ستونزه ورته حله کړم. ته یې کولی سې؟ ما ویلې مه ډارېږه، درد لري. مګر میلیونونو ښځو دا کار کړی او هغوی تر اوسه ژوندي. موږ نشو کولی چې ځان ته اجازه ورکړو چې یو چیز څخه ډار پیل کړو. چې موږ اطمینان لرو هغه راپېښېږي. که موږ هر څومره ترې ډېر وډارسو هماغومره درد ډېروي. تاسو پوهېږئ که تاسو هم یو چیرې درد ولرئ ځان کې، لکه څنګه چې ما کایروپراکټر لرم. کله چې زما ملا چې عیبي سو 1.5 کال وړاندې او ډېر بد هغه وخت و چې ما د دې څوکۍ کارول پیل کړم، ولې دا خوښومه او زه زړه یم، هر کار چې وغواړم کولی شم، نو زه کښېنم. کله چې زاړه سئ نور هم زړور کېږي. په دې پوهېږئ؟ تاسو نه غواړئ چې نور خپل تاثیر لاندې راولئ او تاسو آزاد هستئ چې خپله هم اوسېږئ او هغه شی چې غواړئ وکړئ. او هغه ماته وویل او هڅه مه کوئ چې تشویش وکړئ او احتیاط وکړئ. او کله چې ستاسو غاړه په درده سي نو تاسو هر څومره چې ډېر له درد نه وډارسئ هغومره بهترېږي او دا د ژوند په هره برخه کې همداسې ده. کله چې تاسو ماشوم زېږئ څه درته وایي؟ ساه وباسئ، آرام وکړئ، ساه وباسئ، آرام وکړئ. زه غواړم تاسو سره دا قانون شریک کړم چې له هر هغه شي نه چې تاسو ډارېږئ، ډار له هغه شي نه هغه نور هم خرابوي. کله چې تاسو پوهېږئ چې تاسو یې مخنیوی نسئ کولی، دا بېځایه کار ده چې ترې وډارسئ. تاسو کولی شئ ووایئ چې خدای ما ته فیض راکوي کله چې وخت راسي. زه کولی شم هر هغه څه وکړم چې زه یې د مسیح له لارې کومه چې ما ته قوت راکړي. ژوند اسانه نه ده او موږ ټول په ده پوهېږو او خدای موږ د روح القدس په فوقالعاده ځواک سره سمبال کړي یو چې ستونزمن کارونه وکړو مسکا لرلو سره په خپل شونډو کې او خوشحالي لرل خپل زړونو کې. موږ د روح القدس لخوا د سختیو لپاره مسح سوي یو. آمین. آیا تاسو واورېد؟ موږ د روح القدس لخوا د سختیو لپاره مسح سوي یو. اړتیا نشته چې موږ هر څه په اسانه ولرو. موږ هغومره زړور نه یو. موږ له روح القدس څخه ډک یو او د هغه جنګیالی یو. موږ د خپل ژوند کې د خدای ځواک لرو چې غټ کارونه وکړو. ډیوډ نن سهار د ځینې شیانو ما سره خبرې وکړې، زموږ د هیواد په هکله او د تاریخ په هکله. او که تاسو یو وار ووایئ یو موثقه تاریخ کتاب او هغه ټول کارونه چې خدای پکې کړي شته، دا لکه یو فوقالعاده شی ده. کله چې تاسو هغه شی لولئ چې خدای کړي دي. په لومړی وختونو کې زموږ د هیواد ځکه چې خلک د خدای په کلام تکیه کوي، زموږ قوانین د خدای په کلام ولاړ دي. او هغه وویل که تاسو خدای د تاریخ له کتابونه لرې کړئ چې همداسې اوس پېښېږي. د ښوونځي د تاریخ په کتابونو کې او کتابتونونو کې د خدای په اړه نه پکې لیکل کېږي او ټول د طبیعت په اړه ذکر کېږي. ښه، پرته له خدای نه موږ طبیعي، موږ د بل چا په پرتله نور څه نشو کولی، مګر موږ فوقالعاده توب لرو. موږ فوقالعاده یو او فوقالعاده ژوند ترسره کولی سو، فوقالعاده شیان ترسره کولی سو. نن شپه زه غواړم تاسو وهڅوم چې تاسو باید ونه ډارسئ. شاید تاسو د ډار حس ولرئ ولې باید ونه ډارسئ. د ډار او د ډار د احساس لرلو په منځ کې توپیر شته. تاسو په لرزو سره مخ په وړاندې تللی سئ. ستاسو حلق به وچ وي او زړه به مو لرزېږي او تاسو ویلی سئ چې خدای ما سره ده او هغه هېڅکله ما یوازې نه پرېږدي او زه هره ټول هغه کارونه کوم چې باید یې وکړم. زه به ونه ډارسمه. انسان ما سره څه کولی سي؟ ایا ستاسو په ژوند کې څوک د دې لپاره چمتو ده؟ مننه. نو تاسو باید له ستونزو ونه ډارسئ. تاسو باید ونه ډارسئ. ستونزې راځي. تاسو به وایئ دا ډېر هڅوونکی نه ده، خو دا رښتیا ده.
په دروغ ویلو سره تاسو سره مرسته نسم کولی. دا په احمقانه چې زه دلته ودرېږم او تاسو ته ووایم که تاسو باور ولرئ تاسو کولی شئ شیطان خپل ژوند نه لرې کوي او هر چې به سم وي. د داسې درس ورکولو لپاره خلک شاته پاتې کېږي، دوی ژغورل کېږي. ښه عیسی تاسو په ژوند کې هر څه سموي. ښه کېدای شي ولې تاسو له تمه نه به شاید ډېر وخت ونیسي. هغه غواړي چې زده کړو چې سخت کارونه ترسره کړو، نه چې له سخته کارونه وتښتېږو چې خوشحاله سو. مرقس 4:45. عیسی شاګردانو سره کښتۍ ته پورته سو او هغه یې چې راځه هغه بلې خواته لاړ سو. اوس کله چې عیسی ووایي راځئ بلې خواته لاړ سو، دا تضمین سوی ده چې تاسو به بلې خواته لاړ شئ. همدومره ساده. ښه راځئ راتلونکې پېښې ته وګورو. کله چې خر له غزې نه لاړ، هغه په کښتۍ کې ناست له هغه ځای څخه لاړ او نورې کښتیان هم ورسره وې او یو سخت طوفان او باد روان و. راپاڅېدل او څپې په کښتۍ لګېدلې چې له مخکې ډک سو. عیسی یې راځئ چې بلې خواته لاړ سو او یو شی چې پېښ سو طوفان و او هغه د کښتۍ په څنډه کې ویده و. آیا تاسو فکر کوئ چې عیسی ویده ده ستاسو په ژوند کې؟ او هغوی هغه له خوبه راویښ کړی وویل استاده ته پروا نه لرې چې موږ له منځه ځو؟ هغه پاڅېد او باد یې وغانده او ورته له سمندر ته یې وویل چپ شه او باد ودرېد او لاړ چې ارام وکړي لکه څنګه چې له وهلو ستړی سوی وي. او هلته سملاسي یو ارامي راغله. او زه غواړم له هغه آیت څخه تاسو ته ووایم. عیسی نسو کولی د سولې په اړه خبرې وکړي که هغه په غوسه وه. که تاسو سوله نه لرئ د سولې په اړه نسئ غږېدی. اکثره وخت موږ داسې کوو چې د خفګان شرایط پرېږدي چې موږ کنټرول کړي او موږ خفه کړي او دا موږ وضعیت خرابوي. رښتیا دا ده چې موږ خپل ستونزې پیچلې کوو او وضعیت ورانوو. او کله چې موږ آرام پاتې کېږو شیطان نه پوهېږي چې څه وکړي. او دا په رښتیا هغه یو عصبي نارامي پلو بیایي. کله چې هغه هر څه په تاسو باندې واروي او تاسو په آرامۍ مخ په وړاندې ځئ، په مینې سره حرکت کوئ او د خدای ستاینه کوئ. اوس زه تاسو ته وایم چې څنګه روحاني جګړه ترسره کړئ، خپل ژوند نه خوند واخلئ. 40 آیت کې وایي هغه وویل ولې تاسو ویره لرئ او ډارېږئ؟ دا څنګه چې تاسو هېڅ باور نه لرئ. عقیده، باور. ځینې ژباړې وایي چې هغوی ملامت دي خپل ډار لپاره. موږ باید ډاډه سو چې په طوفان کې موږ هماسې پاتې کېږو لکه څنګه چې طوفان نه وي. په طوفان کې موږ باید هماسې پاتې سو لکه څنګه چې طوفان نه. له یو فاتح نه مخکې توب څه معنا؟ زه په دې باور لرم چې تاسو پوهېږئ مخکې هغه نه چې ستونزې ولرئ بریالیتوب لرئ. له همدې امله که تاسو په ستونزې پوهېږئ تاسو باید په اړه یې خفه نه سئ. تاسو ووایئ چې زه به بریالی سم که څه هم دنه باید تېره سم ولې خدای به ما سره وي. زما نه خوښېږي ما ځورې ولې ځای کولی سم. هر څه چې اړتیا وي ځای کوم چې خوشحالي مې له منځه لاړه نه سي، ورځه مې خرابه نه سي او ارامش مې له لاسه ورنه کړم. زه هر هغه کار چې اړتیا وي وبی کړم د عیسی په نوم آمین. نن شپه زه غواړم هغه نوټونه چې ما د خپل په کتابچه کې لیکلي له تاسو سره شریک کړم او په مقابل کې ودرېږئ. مه ډارېږئ، ودرېږئ، ته مه ډارېږئ. په لومړي قرنتیانو کې په 14 چپټر کې پولس ویلي دي چې د فرصتونو لاره موږ ته او دښمنانو ته هم خلاصه ده. فرصتونو سره مخالفتونه هم راځي. زه وایم نوې کچه د نوي شیطان په معنا. تاسو کولی شئ د خپل د دندې پرمختګ لپاره دعا کړئ. ولې زه تاسو ته وایم تاسو به رئیس سئ، مشر سئ. دا په دې معنا ده چې ډېر خلک به تاسو نه خوښوي. زه نه غواړم چې منفي واوسېږم ولې دا رښتیا ده. شاید فکر کوئ چې نورو ته په ګرانه سئ ولې داسې نه ده. ځکه چې تاسو داسې کار کوئ دا په دې معنا نه ده چې ټول یې کوي. څومره چې ډېرو خلکو ته درس ورکوم باید په نظر کې ونیسم شیان.
تاسو باید په خپل ژوند کې دا پرېکړه وکړئ چې د ښه شان او په مثبته شان فکر کوئ. هغه خلک چې تل شکایت کوي او پرته له شکایت نه بل کار نه لري، تاسو به اجازه ورنکړئ چې تاسو به خفه کړئ، کنه خپل تمرکز له لاسه ورکوئ او تاسو هغه کار نسئ کولی چې باید وکړئ خپل ژوند کې. تاسو باید خدای وپېژنئ او پوه سئ چې هغه کې څه هستئ او تاسو هغه ته ګران هستئ. تاسو باید په دې پوه سئ چې خدای تاسو ته پلان لري او مخکې له ده نه چې تاسو کوم ستونزه باندې اخته سئ هغه تاسو ژغوري. موږ باید په دې پوه سو چې خدای د مخکې ژغورنې موږ لپاره پلان لري او موږ باید ووایو چې بایبل د ده لپاره څه وایي او دا شخړه د موږ نه ده، د خدای ده. زه په ارامش کې ژوند کوم، که ماته یې چې یو څه وکړه زه به وکړم، مګر زه به د هغه ارامي ترلاسه کړم او په تمه سمه چې زما دښمنان ما لاره سي. نن شپه غواړم تاسې دا پرېکړه وکړئ که تاسې یوه ورځ د ژوند پاتې وي له هغه څخه خوند واخلئ. مه پرېږدئ شیطان تاسو په عذاب کې ډار سره. دوهمه شمېره د هغه شي ډار چې هغه غواړي ترلاسه یې نه کړو. کله چې تاسو یو خلکو سره غږېږئ او هغوی یعنې دعا کوي د ځان لپاره چې خدای یو شی هغوی ته ورکړي، څه پوهېږئ چې خدای هغه شی تاسو لپاره غواړي، که خدای در نه کړي بیا څه کوئ؟ ما خو وانه اورېده که چک چک، ما یو وار هم وانه اورېده چې څوک چک چک ولي، داسې ښکاري چې وایي دا ډېر ښه مسج نه وه. ولې رښتیا دا ده هر یو هغه شی چې غواړئ لاس ته یې نه راوړئ. ځینې دعاګانې کوي او ځینې غلط شیان غواړي او ځینې هغه شیان شاید هغه شیان چې غواړئ چې تاسو په ګټه ونسېږي او تاسو ته زیان ورسېږي او تاسو په دې به نه پوهېږئ. هر څوک چې هر هغه شی غواړي نه ترلاسه کوي. که څوک رښتیا نه خدای سره مینه ولري خوشحاله وي په هر شرایط کې. زما مطلب دا ده چې موږ هر څوک هغه شی غواړي هماغه هغه شی موږ ډاروي. ټول هغه نښې چې شاید موږ هغه ترلاسه نه کړو. که زه هېڅکله واده نه سمه، ښه نو تاسې به واده نه سئ. ښه د ده لپاره هم ځینې نیمګړتیاوې شته. پوهېږئ تاسو اړتیا نه لرئ چې چا څخه اجازه وغواړئ چې څه وکړئ. زه واده کولو سره مینه لرم او زه نه غواړم د ده ارزښت ټیټ کړم، ولې زه فکر کوم تاسو به په هر حالت کې خوشحاله یاستئ. دا به څنګه سي، هغه به څنګه سي، زه به فکر نه کوم یوه بله ورځ به زه اوس هم کړی ودرېږم، څنګه به وکړم؟ فوقالعاده طبیعي. زه نه فوقالعاده اوسئ او باور ولرئ هر څه چې غواړئ ترلاسه کولی سئ. تاسو اړتیا نه لرئ چې واده وکړئ د ده لپاره چې خوشحاله اوسئ. اړتیا نشته چې ماشومدار سئ چې خوشحالي ترلاسه کړئ، یا دنده کې پرمختګ کړئ، یا رئیس سئ چې خوشحاله سئ. خوشحالي په تاسو کې شته. نو خوشحالي په تاسو کې شته. ډارېږم هغه شی چې غواړم ترلاسه نه کړم. هغه شي ته دعا کړئ چې عیسی مسیح تاسو ته دعا کړې ده. خدایه که تاسو دا جام له ما نه لرې کړې، تاسو اراده به عملي سي، نه ما. تاسو به تل دا ډار لرئ هغه شی چې غواړئ ترلاسه نه کړئ. په حقیقت کې هغه شی چې غواړو ترلاسه کړو موږ ورته ډېر دعا کوو. زه فکر کوم موږ باید داسې دعا کړو چې خدایه ته چې غواړې، خدایه زه هغه شی غواړم چې ته غواړې. زه خوشحالي مې له تاسو نه ترلاسه کوم او په دې باور لرم چې تاسو هغه شی چې ما په ګټه یې ما ته یې راکوئ. ښه په نړۍ کې زه که شی په څرګنده ویم نو زه هغه لپاره دعا کوم چې ترلاسه یې کړم. که ده ته اړه ونه لري، خدایه زه د هغه شي لپاره چې دعا کوم چې ترلاسه کړم، که دا یې ما په ګټه نه وي مې راکوه. ځکه چې ما خپل په ژوند کې داسې شیان لرل چې نه مې غوښته چې تاسو یې نه غواړئ. زه نه له تاسو نه څو نفرو داسې کارونو کې برخه اخیستې چې ستاسو په ګټه نه وه او چې بیا تاسو ډېر پښیمانه سوي یاست، ډېر پښیمانه. خدای هر هغه څه تاسو په ګټه وي په ښه طریقې سره او په ښه وخت کې تاسو ته یې درکوي. موږ باید باور وکړو او هېڅکله ونه ډار سو چې خپل لاره ترلاسه نه کړو. تاسو باید ترې ونه ډار شئ او ورسره مخامخ شئ. ترلاسه کولی نه سئ. په ډول هر هغه څوک چې نن شپه دلته ناست دي هغه شیان به ترلاسه نه کړي چې دوی فکر کوي ترلاسه به یې کړي. ما ویل څوک به لاسونه ونه پړه کوي.
ما له مخکې تاسو ته خبر درکړه خو تاسو لاسونه ونه پړکوله. دا لکه داسې ده چې تاسو ته څوک په تش په ځیر ګوري. رښتیا موږ ډېر ټوکي نه یو. ټوکي نه یو. هو هغه ده. خدای موږ ته تل هغه شی چې غواړو نه راکوي، مګر هغه تل هغه څه راکوي موږ ته چې زموږ په ګټه وي. یوازې د دې لپاره چې یو شی اوس سم نه ښکاري او دا د دې په معنا نه ده چې آخر به هم سم نه وي. زه فکر کوم موږ روږدي سوي یو چې خپل په طریقه یې لاسته راوړو. کلونو لپاره زه به خفه کېدمه که ما خپل په طریقه چې ترلاسه کړې نه وه. زه روږدي سوی یم چې خپل په ډول شیان ترلاسه کړم. که د خپل په ډول ترلاسه نه کړم ځان ته مې زړه سوځي. سملاسي. ښه نو څوک پوهېږي چې په چي باندې خبرې کومه؟ که مې نسو کولی چې هر څه ترلاسه کړم یا کنټرول کړم ستړې به وم. زه ډېره ستړې سوې یم او ما ورته یو عیسویت نه میښه. ما فکر کاوه شرایط هر څه کنټرولوي. په پوره ډول شرایط کنټرولولم. که چې مې ترلاسه کړه خوشحاله به وم، که نه مې ترلاسه کړه خفه به وم. او زه له هغه څخه ستړې سوې یم. که تاسې هم ستړي سوي تاسې هم بدلولی سئ او تاسې ویلی سئ چې زه نه غواړم داسې ژوند وکړم. زه خدای د خپل د شرایطو مسؤل ګڼم او له ځان څخه مې په هغه ډېر باور لرم. ما لاره تاسو څخه لوړه ده او ما فکر تاسو څخه لوړ دی. پرېږدئ خدای چې خدای اوسیږي ستاسو په ژوند کې. د خپل ژوند کې داسې ناویل سوی ناخوالی زغمو چې هغه شی چې غواړو ترلاسه یې کړو. که موږ هغه شی ډېر وغواړو چې خدای یې ډېر غواړي نه چې موږ یې ډېر غواړو زموږ ارامي به ډېر پرمختګ وکړي. اجازه راکړئ چې بیا یې تکرار کړم. اړتیا نشته چې وډارسئ. تاسې د خپل په ډول شی نه لاسته راوړئ. ښه زده کړئ چې څنګه رښتیا څخه خوند واخلئ. یا اوس پوه سوئ. ښه اوس غواړم چې یو شی د تلویزیون مخاطبانو ته ووایم. تاسو هم د خپل په ډول نه سئ ترلاسه کولی. داسې فکر مه کوئ چې زه یوازې دوی ته غږېږم تاسو شامل نستئ. تاسو دا ودروئ هغه شی چې تاسو غواړئ له خدای نه ترلاسه کړئ. زده کړئ له عیسی مسیح نه چې څه ویلي. پلاره تا اراده د اجرا سي نه دی ما. آمین. درېیمه شمېره د نیمګړتیا ډار. ښه تاسو هغه زر مهارولی سئ ځکه چې اړتیا نشته چې وډار سئ. څوک پوره نه دي په دې ځمکه کې. هېڅوک په دغه ځان چې موږ لرو پوره نه دي. فوقالعاده شی هېڅ نشته. نه فوقالعاده کلیسا، نه ماشومان، نه دنده او نه فوقالعاده څوک چې ورسره واده وکړي. فوقالعاده توب به بیا راځي او هغه لا هم نشته. ښه نو تاسې باید ښه احساس وکړئ چې تاسې فوقالعاده ونه سئ. ښه نو ډار باید په بشپړ ډول تاسو ژوند کنټرول نه کړي. ورسره مخامخ سئ، فتح یې کړئ او په مسیح کې ازادۍ ترلاسه کړئ. هغه څه چې خدای تاسو څخه غوښتلي تاسې کولی سئ ترسره یې کړئ که تاسو ډار هم ولرئ.